راغلاست افغان میډیا ته دا وخت تازه او مهم پر وخت خبر. لومړي سر کې د امریکا د تللو ساتونو لپاره د کابل هوایي ډګر تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د تللو ساتونو لپاره د کابل هوایي ډګر تړي ترڅو هغو کسانو لیږدول پروسه بشپړه شي چې وړاندې په هوایي ډګر کې دننه دي. د افغان میډیا خبریال وایي له هوایي ډګره بهر وضعیت نور هم ګډوډ شوی دی. بل لوري ته نوی نوم د نه څرګندولو پر شرط یو امریکایي چارواکي SP خبر اجنس ته ویلي چې امریکایان د افغانستان اسلامي دولت نوموړې ډلې یا داعش احتمالي خطر له کابل هوایي ډګر ته د هغو کسانو رسولو نوې لارې چارې غوره کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. د IP ریپورټ کې د دې نامعلومو امریکایي چارواکي لیکوله ویل شوي چې افغانستان میشت امریکایي او ښایي نور ملکي خلکو ته په هوایي ډګر کې د تللو لپاره ځانګړې لارښوونه وکړي. له دې مخکې د امریکا سفارت افغانستان کې د خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې سخت امنیتي ګواښ له کابله دی د دوی له لوري لارښوونې پرته د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته ورتللو ډډه وکړي. اوس هم د هوایي ډګر په شاوخوا کې خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده او داسې تایید شوي راپورټونه شته چې په ټېل ماټېل کې ځینې کسان تر پښو لاندې شوي دي. بل لور ته داسې اندېښنې ډېرې شوي چې که امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو نیټه ونه غځول شي پلازمینې له هوایي ډګره به د خلکو ایستلو چاره څنګه کېږي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته نیټه د اګست میاشتې 11 ده چې یوازې 10 ورځې ورته پاتې دي. له دې مخکې د امریکایي متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن روانه اونۍ ویل که په افغانستان کې د امریکایي وګړو پاتې وي کیدای شي دا نیټه وغځول شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور هیوادونه هم له کابله د خپلو وګړو ایستلو لپاره پر امریکایي ځواکونو تکیه کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د سازمان یو شمېر غړو د هیوادونو وړاندیز کوي چې له زیاتو خلکو ایستلو لپاره باید د اګست له 13 وروسته هم کابل هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونه پاتې شي. نو ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه او پر وخت خبر. تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل دا سره سبسکرایب کړئ.